سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله دا د یو ځل بیا زه نوروز عمر امید او زما ملګری نوید خان چې دی ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي قدرمنو نن موضوع زموږ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده دا وخت په هغې باندې ده قدرمنو موږ او تاسو به په دې باندې ګپ شپ لګو چې پرون ورځ چې د افغانستان بیټینګ وکړه او د هغوی ټول لوبغاړي چې دي په 130 رنزونو باندې چې دی وسوځېدل د زیمبابوې بیټینګ چې کله شروع شو هغوی هم په 133 منډو باندې چې دی 15 لوبغاړي سوځېدلي وو او لوبه چې دی سټارټ شوې ده نن به بیا پیلینګ وکړو نوید خان هم را سره دی په خیر راغلی ستړي مه شئ الله دې وکړي چې روغ جوړه خوشحاله ټول مینهوالو ته سلامونه امید صاحب واقعا چې د سعجیبه غوندې میچ وشو لکه چې کومه توقع زموږ د خپل ټیم نه واغشه لوبه ونه شوه زموږ په ټیم کې په کار خو دا و چې اول یو د فرست بالینګ نرم ضرورت و او تاسو وکتل چې درې سپینران یې چولي دي نو درې سپینرانو په اول ورځ باندې چېرته په پیچ باندې به هغه شی لوبه وکولی شي نو داسې افغانستان هغه بیټینګ توقع چې کومه ونه کېده د سینیر کیلریان نه هغو خپله ذمواري پوره ادا نه کړه اوس که په نویو کیلاړیانو باندې ځینې خلک انتقادونه کوي چې یاره دا نوي کیلاړیان دي لوبه ونه کړه لکه مثال یې عبدالمالک دی او منیر کاکړ دی عبدالواسع دی په بالینګ کې هغه کېدای شي وروسته نمبر راشي د عبدالواسع چې یاره شروع شي پته په ځای ورته خو دا دوه کور کې نه وي نو ټول زاړه کیلاړیان دي نو رحمت شاه وایي کیلاړي چې هغه بال چې مطلب هغه ته په کار و چې خپل سپی وکړي اشمل شهیدي و همداسې که تاسو وکړه هغه ابراهیم زادران ښه لوبه کېنول هغې باوجود ته ولې غلط شکل وایي نو نو په کار چې دو داسې لوبه وکړي چې بیړه وکړي او هغه وکړي تش لوبه ده حوصلې لوبه ده او دې کې بیړه کول نه وي په کار نو حوصله په کار ده خو ګورو به انشاءالله کوشش به فلم بس خواري دا وکړي افغانستان بالران چې ډېر لوړ هدف ته یې پرې نه دي ډېر لوړ هدف ته یې پرې نه دي او د افغانستان بیټینګ جوړه سټ شوه انشاءالله کولی شو چې دا لږ لیډ هم څه ناڅه په ورواړی زموږ اندازې نه 200 په ورواړی نو بیا خو نه شي کولی چې واپس بلکل خدای دې وکړي چې دوی تر 200 نه کمو منډو کې راایسار کړي او دوهمه پاڼۍ دوی ورته شروع کړي خو زه وایم چې ټاس ګټل دوی ته په کار نه و چې بالینګ یې کړی په کار خو ډېر زیات و خو دغه مسله دلته ده چې صرف یو فاست بالر یې اچولی دی نو دا هم غلطي ده یو فاست بالر اچول په ټیسټ کې په ډېره زه خپله دا فکر کوم چې په کار وه چې زموږ بل فاست بالر فضل حق چې دی هغه ته چانس ورکړی شوی ځکه ځوان دی نوی دی او سپیډ دی ورسره او که چېرته بیا دوی ټاس هم ګټلی وی چې دوه فاست بالران وي او دوی هغوی ته بیټینګ ورکړی وی نو دغې باونسي پیچونو نه د دغه شنو وکټو نه به چې دی دوی ډېره زیاته فایده اخیستې په هغې صورت کې خو به هر حال لوبه ده دا پکې راځي د ځینو چې کوم د کرکټ پوهان دي د هغو خبره چې ټیسټ لوبه د حوصلې لوبه ده دلته چې دی یا یوه تله ده او په دې کې چې دی وایي لوبغاړي چې دي تلل کېږي هغه اصلي جوهر چې د لوبغاړي دی هغه په ټیسټ کې معلومیږي او هغه اصلي کرکټ چې دی هغه ټیسټ نو موږ هم تر اوسه پورې زه وایم چې تر ډېره پورې افغانستان د ټیسټ لوبه نه ده لوبډله نه ده ځکه چې دوی هغه د دوی کوم مزاج چې دی طبیعت چې دی تر اوسه پورې ټیسټ لوبو ته نه دی ونډ هم پوره حوصله نه لري بلکل خو بیا هم چې یو څه ناڅه لوبغاړي چې موږ لرو که هغه اصغر یاد کړم که هغه حشمت شهیدي یاد کړم که هغه رحمت شاه یاد کړم او همداسې په پست کلاس کې لوبو کې چې کوم په کورني کرکټ کې څلور ورځنۍ لوبې دي په هغې کې منیر کاکړ هم ډېر د حوصلې لوبې کړي دي عبدالمالک چې یو نوی لوبغاړی دی ډېر خلک اوس په فیسبوک کې دا هغه کې چې یاره د ده نه دی اورېدلی د هغه ډېر ښه ریکارډ دی په کورني کرکټ کې دا چې دی نوی و دلته چې دی مثلا څه پیچ تیز و څه دا خبره ده غلطي وکړله او بل لوبغاړي له خامخا داسې کېږي کرکټ ده خو انشاءالله چې په زما پوره یقین دی چې دی به په دوهمه پاڼۍ کې چې دی خپل ځان ثابتوي او هغه غلطي چې د دوی نه شوې وه هغه به چې دی ریکور کوي او عبدالمالک به چې دی انشاءالله په دغه دواړو ټیسټ لوبو کې چې دی د افغانستان په ټولو هغه د کرکټ مینهوالو باندې ځان پېژني امید صاحب ځوان باندې اعتبار کول پکار دی او په دې باندې د حوصله کول نه دی پکار چې یاره تو آینده لوبې کې کښېنې او یا واده چې ځوانان دی واچي
چې دا لوبې پیلې خیر دی خبره نشته چې آینده دپاره تو دا پریشر هینډل کړي په خپل کور کې په ذهن باندې کار وکړي خپل هغه کې چې یاره زه اوس د ټیسټ کھلاړي یم او زه په کار دی په دې باندې نو بیا وروسته کار شروع کړي دا چې یو لوبه کې وکړي واچي او بیا بلې لوبه کې بیا نه نو بیا خپل کوم ذهني هغه دی هغه به نشي برقرار ساتلی وختي موږ یو خبره وکړله چې یاره بونسي پیچ افغانستان همیشه له بونس سره چې دی مشکل لري او همیشه چې دوی د بونس نه چې دی وکټ یې له لاسه ورکړي دي د دې زه یوه وجه دا هم ګڼم چې د کور دننه زموږ چې کوم کورنۍ کرکټ دی په هغې کې داسې پیچونه نه دي جوړ شوي او دوهمه دا چې موږ سره بیا هغه شان پاس بالران چې کم از کم سپیډ یې چې دی د 140 لس پاوشا کې وي نو هغه هم نه لرو نو په کار خو دا ده چې کرکټ بورډ کله هم چې کورنۍ کرکټ وي په کار دی چې داسې پیچونه هلته جوړ شي په افغانستان کې چې تر څو همدومره تیز وي د دې نه نو او دوهم دا نوید صاحب چې دلته په دې هغه کې لوبه کې موږ ولیدل د لوبې په جریان کې په اوله کې پاس بالینګ چې دی ډېر تیز و وروسته د هغوی هغه سپینر هم ډېر دا خبره چې بال ډېر ښه چورلاو ډېر ښه دغه نو زموږ چې دی ګوره تاسو ولیدل حمزه هوتک هم دوه سر په سر ویکټ یې چې واخیستل نو زما په خیال چې ویکټ ورو ورو چې دی سلو کېږي او زه امید لرم تمه لرم چې انشاءالله په دوهمه پاڼۍ کې د سپینرانو دپاره ډېر وروسته به پیچ ډېر برابر وي خو کوشش دا وکړي چې په اوله پاڼۍ کې هغه غټ سکور دپاره مخکې غټ سکور ته نه ونه کړي نو انشاءالله پیچ وروسته مکمل څلورمه لوبه لکه زموږ سپینرانو دپاره به داسې جوړ وي چې ډېر ښایسته به برابر وي بالکل نوید صاحب خپلې خبرې به چې دی راغونډو په همدې باندې چې یاره کرکټ دی د ټیسټ لوبه ده د حوصلې لوبه ده د فټنس لوبه ده د دماغ او سوچ لوبه ده زمونږ لوبغاړي چې دي د هغوی هغه طبیعت د هغوی هغه کوم دغه چې دی د ټیسټ لوبې سره ډېر چې دی برابر نه دی خو بیا هم انشاءالله چې موږ توقع لرو تمه لرو چې ښه لوبه کېږي او که چېرته همدا دوی تر 200 نه کم راایسار کړل افغانستان چې تر 200 300 پورې که چېرته بیا هغوی دپاره چې دی یو ښه مضبوط دغه ټارګېټ کېښوده نو انشاءالله چې د راشد کمیان دی بالکل د راشد کمی ورکې ډېر زیات په دې و چې هغه د بالنګ سره ټیسټ کې اکثر موږ دپاره ښه رنزونه هم کوي بالکل هغه زموږ دپاره یو آلراونډر دی که نه دلته که چېرته هغه د یو سپینر بل چې کوم موږ اچولي دي یا مثلا د ظاهر خان په ځای هغه اچول شوی وه نو یو ښېګڼه به ورکې دا وه چې هغه به موږ ته سکور هم کړی وه لږ سکور به نور هم زیات راغلی وه بل هغه نړیواله تجربه لري په هر فارمیټ کې چې دی هغه خپل ځان ثابت کړی دی خو به هر حال د راشد خان هغه د نه شتون فشار چې دی زموږ په لوبډله به هم وي او د هغوی د زمبابوې هغه مورال به هم د دې سره اوچت شوی چې افغانستان راشد نه لري نو دې وجې نه هغوی چې دی ښې لوبې کړي خو به هر حال د هغوی هم ځوانان چې دي ډېر نوي ځوانانو ته یې موقع ورکړې ده د هغوی هم په ټیم کې چې دی ټول ټیمونه لګېدي نوي ځوانانو ته موقع ورکوي په اول سر کې هغو میچونه بایلي خو هغو هغه حوصله نه ښه اول د انډیا ټیم که موږ راواخلو دا لږ ټایم کې اوس ښه شو بالکل په ټسټ کې دا اوس ټایم کې چې زاړه کرایه ته نه ډېر کمزوری شوی و اوس یې وګوره ماشاءالله ټولونه ښه برابر دی مثل د پاکستان ټیم او مثل د ټولو ملکونو ټیمونه چې وګورئ نوي ځوانانو ته یې چانسونه ورکړي او هغو مخکې ټیمونه نوې وینه نوي فکرونه نوي سوچونه نوې انرژي چې دی میدان ته داخله شوله او هغوی ته موقع ورکول کېږي او تر څو مخته راشي او خپل هغه لوبډلې چې دی په آینده کې چې دی لیډ کړي او خپل لوبډلې لپاره خپل ملک لپاره چې دی لوبې وکړي نو په دې هیله چې ښې لوبې ترسره شي بیا به هم راځو او تاسو سره به په دغه میچ باندې چې دی ګپ شپ لګو د افغانستان د ښې لوبې په هیله تاسې که څه ویل غواړئ ما طرف نه د لوی الله پناه بس مخ د مخه انشاءالله